बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू इंशाल्लाह چې روغ جوړوي د عمومي کانکوري سوالونو بانک ته درته هراغلاست وایم د پلینومینو تطبیقاتو کې یو درشپیتم سوال ته رسیدلی یو درشپیتم سوال کې دوه پلینومونه دي د دې مجموعه وختل ده کله چې موږ غواړو دوه پلینومه سره جمع کو مشابه حدونه یو بل سره جمع کیږي غیر مشابه په حاصل کې لیکل کېږي مشابه حدونه هغه حدونه ته ویل کېږي چې تور یو د تورو توانونه سره مساوي وي لکه x مربع ل x مربع سره مشابه ده فرق نه کی که ضریبونه مختلف وي هم لکه 3x مربع مثبت 2x مربع مساوي کېږي ل 15x مربع سره y مربع لوای مربع سره مشابه ده y مربع لوای مربع سره مشابه ده څلور y مربع مثبت y مربع هم مساوي کېږي لمثبت 15y مربع سره غیر مشابهت په دې پولینوم کې منفي xy ده نو xy منفي xy په حاصل کې لیکو یعنی لیکلی شو منفي xy نو د دې دوه پولینومونو مجموع 15x مربع مثبت 15y مربع منفي x ضرب y سره ده څلور شپیتم سوال ته دقت وکړئ دوه پولینومونه دي وای تاسو د تفریق حاصل په لاس راوړئ یعنی د لومړی پولینوم څخه دویم پولینوم تفریق کوئ د تفریق دپاره همدغه منفي علامه چې د قوس مخکې شتون لري باید دهل ته ضرب کړل شي نور د جمع په شان عمل کوو یعنی جمع کوو لکه که چیرې ضرب کو اووای په خپل حال لیکو اووای مثبت درې بي مثبت 2 سي درې سي مثبت 2 بي په خپل حال لیکو منفي ضرب مثبت منفي کېږي شپږ ا منفي ضرب مثبت منفي کېږي منفي څلور بي منفي ضرب مثبت منفي کېږي یعنی منفي اوه سي په دې ډول ضربولی شو منفي شپږ ا منفي څلور بي منفي څلور سي نور د جمع په شان عمل کوو اوه ا منفي څلور ا علامې مختلفې دي هغه د علامه لیکل کېږي چې لوی وي اوه له شپږو څخه لوی دي نو د اوه علامه لیکو یعنی مثبت لیکو که چیرې څلور ا د پنځو ا سره تفریق کو نو مساوي کېږي یوازې له ا سره په همدې ډول منفي درې سي منفي اوه سي علامه لوی ده د منفي اوه لوی دي لدرو څخه نو د اوه علامه لیکو یعنی منفي او درې سي که چیرې د اوه سي سره تفریق کو مساوي کېږي له څلور سي سره په همدې ډول دوه بي منفي څلور بي څلور لوی له دوه څخه دي نو د څلورو علامه لیکو دوه بي سره مساوي کېږي په دې ډول کولی شو دوه پولینومه یو له بل سره تفریق کړو که چیرې همدلته په لاندې ډول ولیکو لیکلی شو څلور ا منفي شپږ ا مساوي کېږي له ا سره درې سي منفي اوه سي مساوي کېږي له څلور سي سره دوه بي منفي څلور بي مساوي کېږي له دوه بي سره په دې ډول لیکلی شو یا حاصل په لاس باندې راوړلی شو پنځه شپیتم سوال ته دقت وکړئ x په توان د 15 منفي x مربع مثبت 2 منفي x په توان د 15 منفي x مربع همدغه منفي علامې داخل د قوسونو ته ضربو نو کولی شو بیا یې په اسانۍ سره ساده کړو لومړی پولینوم په خپل حال باندې لیکو x په توان د 15 x په توان د 15 منفي یو منفي ضرب مثبت منفي x مربع
منفي ضرب مثبت منفي 2 منفي ضرب مثبت منفي x په توان دی 5 منفي ضرب منفي مثبت x مربع مثبت x مربع کچېرې ساده کوو نو x په توان دی 5 د x په توان دی 5 سره لیمنځه ځي منفي x مربع د مثبت x مربع سره د منځه ځي یوازې منفي او منفي 2 به کې پاتې کېږي کچېرې جمع کو منفي او منفي 2 مساوي کېږي د منفي 3 سره په دې ډول یې حاصل لاسته راوړلی شو شپږ شپېتم سوال ته دقت وکړئ 2 پولینومونه دي حاصل ضرب یې غوښتله ده د دې حاصل ضرب دپاره د لومړی پولینوم هر حد د دویم پولینوم په ټولو حدونو کې ضربیږي یعنی x باید هم x او هم y ته ضرب کړل شي په همدې ډول y هم x او هم y ته ضرب کړل شي x ضرب x مساوي کېږي له x مربع سره مثبت ضرب مثبت مثبت x ضرب x x مربع x مثبت ضرب منفي منفي x ضرب y له x y سره مساوي کېږي مثبت ضرب مثبت مثبت x y ضرب x مساوي کېږي د y ضرب x سره یا x ضرب y مثبت ضرب منفي بیا هم له منفي سره مساوي کېږي y ضرب y مساوي کېږي له y مربع سره کچېرې وغواړو یو څه صدا کو منفي xy د مثبت xy سره د منځه ځي یوازې x مربع منفي y مربع بقي پاتې کېږي نو لیکلی شو x مربع منفي y مربع په دې ډول یې صدا کولی شو اوه شپېتم پولینوم ته دقت وکړئ سوال ته 3 پولینومه یې راکړي دي لومړی باید لومړی 2 پولینومونه سره ضرب کو وروسته یې له دریم پولینوم سره ضرب کو په دې ډول دقت وکړئ a هم له a سره هم له b سره ضرب په همدې ډول b هم له a سره او هم له b سره ضربو a ضرب a مساوي کېږي له a مربع سره a ضرب b علامې مثبت منفي دي منفي a b سره مساوي کېږي b ضرب a مساوي کېږي د مثبت b a سره b مثبت ضرب منفي بیا هم له منفي سره مساوي کېږي b ضرب b مساوي کېږي له b مربع سره دویم پولینوم په خپل حال باندې لیکو دوه لومړنی پولینومونه مو یو له بل سره صدا کول یعنی a مربع مثبت b مربع په خپل حال باندې لیکو دویم پولینوم لومړی دوه پولینومونه چې موږ ضرب کول که یو څه صدا کو منفي ab د مثبت ab سره د منځه ځي هیڅ فرق نه کوي که b لومړی لیکل شوي که a لومړی لیکل شوي دوی یو له بل سره د منځه ځي یوازې په لومړی پولینوم کې a مربع منفي b مربع به کې پاتې دي یعنی مساوي ده a مربع منفي b مربع اوس که چیرې د دویم پولینوم سره ضرب کو a مربع مثبت b مربع نو په دې ډول یې ضربولی شو a ضرب a یعنی a له لومړی حد سره هم د دویم حد سره هم په همدې ډول b له لومړی او دویم حد سره هم ضرب کېږي a ضرب a مساوي کېږي a په توان دي 4 a مربع ضرب مثبت ضرب مثبت مثبت a مربع ضرب b مربع a مربع ضرب b مربع منفي ضرب مثبت بیا هم له منفي سره مساوي کېږي b مربع ضرب a مربع مثبت ضرب منفي منفي b مربع ضرب b مربع b په توان دي 4 سره مساوي کېږي کولی شو دویم حد دریم حد یو له بل سره د منځه یوسو یوازې a په توان دي 4 منفي b په توان دي 4 بقي پاتې کېږي په دې ډول لیکلی شو a په توان دي 4 منفي b په توان دي 4 بقي پاتې کېږي په دې ډول کولی شو 2 3 یا له 3 څخه زیات پولینومونه یو له بل سره ضرب کو یوازې طریقې په یاد در سره لرئ د لومړی پولینوم هر حد د دویم پولینوم په ټولو حدونو کې ضربیږي
کله مو چې همدغه قاعده په یاد وي همدغه طریقه په یاد وي کولی شئ دوه یا له دوه څخه زیات پولینومونه یو له بل سره ضرب کړئ. اته شپېتم سوال ته دقت وکړئ. دوه پولینومونه دي د حاصل ضرب یې غوښتلی ده نو ا هم له ا سره له ب سره یعنې د دویم پولینوم د دویم او دریم حد سره په همدې ډول ب هم له لومړی حد دویم حد او دریم حد سره په همدې ډول س هم له لومړی حد دویم او په ترتیب سره باید د دریم حد سره ضرب کړل شي یعنی مساوي کیږي a ضرب a ل a مربع سره a ضرب b د مثبت b مربع سره ځکه د دواړو علامې مثبت دي a ضرب c علامه منفي کیږي مثبت ضرب منفي کیږي a c a ضرب a مربع a ضرب b a b a ضرب c a c کی منفی b منفی a منفی a b یا b a منفی ضرب مثبت بیا هم منفی کیږي منفی b مربع منفی b منفی c مساوي کیږي له مثبت b c سره مثبت c مثبت a مساوي کیږي لمثبت AC سره یاد دی مثبت CA سره په همدې ډول مثبت ضرب مثبت مثبت BC مثبت BC مثبت ضرب منفي منفي C ضرب C ل C مربع سره مساوي کیږي. که چیرې وغواړو یو څه ساده کو نو لیکلی شو a مربع مشابهت شتون نه لري چې ورسره جمع یا تفریق په خپل حال لیکو مثبت ab د منفي ab سره د منځه ځي منفي ac د مثبت ac سره د منځه ځي منفي b مربع مشابهت نه لري چې ورسره جمع تفریق په خپل حال لیکو منفي b مربع مثبت BC د مثبت BC سره جمع کوو BC مثبت BC مثبت منفي ضرب منفي مثبت B ضرب C ل BC سره مساوي کیږي په همدې ډول مثبت ضرب مثبت مثبت کیږي B ضرب C ل BC سره مساوي کیږي BC مثبت BC مساوي کیږي ل مثبت 2BC سره C مربع هم مشابهت نه لري چې ورسره جمع کو نو منفي C مربع هم په خپل حال باندې لیکو نو د پولینومونو حاصل ضرب مساوي کیږي a مربع منفي b مربع مثبت 2BC منفي C مربع په دې ډول ضربولی شو. نو شپږم سوال ته دقت وکړئ. دوه پولینومونه یې راکړي دي د تقسیم مې غوښتل تقسیم حاصل یې غوښتل ده. لومړی پولینوم هر حد باید په دویم پولینوم حد باندې ویشل شي په همدې ډول لومړی حد دویم حد دریم حد لیکلی شو 3x مکعب تقسیم 2x مثبت پر مثبت بیا هم مثبت کیږي که چیرې مثبت پر مثبت وشو هم مثبت کیږي 2x 12x مربع y تقسیم 2x منفی پر مثبت منفی کیږي منفی پر مثبت منفی سره مساوي کیږي 6x y مربع تقسیم پر 2x باندې تقسیم پر 2x باندې 3 تقسیم 2 مساوي کیږي 3 پر 2 سره 3 پر 2 سره x مکعب پر x ل x مربع سره مساوي کیږي د x مربع سره مساوي کیږي مثبت علامه په خپل حال باندې لیکو 12 تقسیم 2 ل 6 سره مساوي کیږي x مربع تقسیم x ل x سره مساوي کیږي دا په دې معنی چې x مربع y دا y هم په خپل حال باندې لیکو
د x مربع تقسیم x دا په دې معنا چې x ضرب x تقسیم x x د x سره د منځ یوازې x به کې پیدا یا داسې ویل شو چې قاعدې مساوي دي له قاعدو څخه یوه قاعده نیسو توانونه یې تفریق کوو 2 منفي 1 بیا هم مساوي کېږي له x سره په دې ډول یې صدا کولی شو. یا تکت قانون ته تبدیلوو یا صورت مخرج یو څه صدا کوو اختصار پکې کوو منفي علامه یې په خپل خیال باندې لیکو 6 مربع پر 2x 3 تقسیمي 2 شپږ تقسیمي 2 درو سره مساوي کېږي x د x سره د منځي y مربع په دې ډول صدا کولی. دویمې برخې ته ښه راغلاست. هندسه پورې مربوط سوالونه دي. په پولینوم کې همدغه او دې ته مشابه سوالونه راتللی شي. بېنهایته مهم دي. کنکوري سوالونه دي. دقت وکړئ. په لومړی سوال کې قاعده ارتفاع د مثلث راکړ د مساحت یې غوښتل ده. موږ وایو چې مثلث هغه هندسي شکل ته ویل کېږي چې د درو زولو په واسطه اخته شوی وي. یعنې په دې ډول که چیرې د دې مثلث هم قاعده راکړل شوې وي قاعده یې مساوي د 2b منفي 5 سره ده 2b منفي 5 سره ده هم ارتفاع راکړې وي ارتفاع چې په h سره ښودلی شو مساوي ویلې b مربع مثبت 2 b مربع مثبت 2 سره مساوي وای تاسو یې مساحت پیدا کړئ. د مثلث مساحت د پیدا کولو لپاره موږ رابطه لرو 1/2 a ضرب h 1/2 a ضرب h که قاعده په a وښیو a که قاعده په b وښیو b ضرب h کوو. ما عمومي مثلثه د هیره خلاص کړي دي. انشاءالله په نږدې وختونو کې به هندسه هم درته پیل کوم هم مسطحه په ترتیب سره فضایي او تحلیلي هندسه به وایو. که چیرې غواړو د دې هندسي شکل مساحت پیدا کړو نو د دې رابطې په اساس پیدا کولی شو. نو موږ ته قیمتونه راکړي دي قیمتونه هم قاعده راکړې ده هم ارتفاع راکړې ده نو لیکلی شو چې a مساوي کېږي 1/2 ضرب a قیمت راکړه ده 2b منفي 5 ضرب ارتفاع د ارتفاع قیمت هم راکړه ده b مربع مثبت 2 نو a به مساوي شي 1/2 2b ضرب b مربع 2b ضرب b مربع 2b ضرب 2 په هم دې ډول پنځم هم په لومړی او هم په دویم حد کې ضربېږي 1/2 په خپل حال باندې لیکو 2b مربع ضرب b مساوي کېږي له 2b مکعب سره 2b ضرب 2 مساوي کېږي له 4b سره منفي ضرب مثبت منفي کېږي 5 ضرب b مربع مساوي کېږي د 5b مربع سره منفي ضرب مثبت منفي 2 ضرب 15 مساوي کېږي له 10 سره. که چیرې غواړو یو څه ساده کړو نو مساوي کېږي 1/2 په خپل حال باندې 2b مکعب ته مشابه حد نشته چې ورسره ساده کړو په خپل حال باندې لیکو مثبت 4b منفي 15 b مربع هم په خپل حال لیکو منفي 15 b مربع مثبت 4b منفي 10 که چیرې پر 2 وشو 2b مکعب تقسیم پر 2 مساوي کېږي له b مکعب سره. که چیرې دویم حد وشو د منفي 15/2 b مربع سره مساوي کېږي 4b که چیرې پرې وشو 4b مساوي کېږي له 2b سره. که چیرې 10 پرې وشو له منفي 15 سره مساوي کېږي. په دې ډول ساده کولی شو. 3 سوال ته دقت وکړئ.
مستطیل مساحت غوښتله ده، هم د مستطیل اوږدوالی راکړی ده، هم یې عرض راکړی ده. مستطیل د هغې هندسي شکل څخه عبارت ده چې دوه په دوه ځولې یو له بل سره مساوي وي. یعنې په دې ډول دقت وکړئ، کله چې د دې ځولې مقابله ځوله یعنې په دې ډول یو له بل سره مساوي وي او هم دغه دوه ځولې یو له بل سره مساوي وي، دا ځولې او دا ځولې دوه په دوه سره مساوي وي، دې هندسي شکل ته ویل کېږي مستطیل. هم یې اوږدوالی راکړی ده، اوږدوالی مساوي ده له 5 n مثبت 5 هم یې عرض راکړی ده، عرض یې مساوي n منفي 5 سره ده. که چیرې غواړو د مستطیل مساحت پیدا کړو نو د مستطیل مساحت مساوي کېږي طول ضرب عرضو. که چیرې طول په A سره عرض په B سره وښیو نو د دوی حاصل ضرب مساوي له مستطیل مساحت سره ده. لیکلی شو چې A یعنی مساحت د مستطیلو مساوي کېږي A ضرب B، A ضرب B هم د A قیمت راکړی ده، هم د B قیمت راکړی ده، په ځای قیمتونه وضع کوو. A مساوي کېږي n مثبت 5 ضرب B یعنی n منفي 5. د دې ضربوالو دپاره n په لومړی او دویم 15 هم په لومړی او دویم حد کې ضربیږي. n ضرب n مساوي کېږي له n مربع سره، n ضرب منفي 15 مساوي کېږي د منفي 15 n سره، مثبت 15 ضرب n د مثبت 15 n سره مساوي کېږي، مثبت ضرب منفي له منفي 15 ضرب 15 له 15 سره مساوي کېږي. که چیرې غواړو صدا کو منفي 15 د مثبت 15 سره د منځي یوازې باقي پاتې کېږي n مربع منفي 15. که چیرې په چرجاوه کې دا قیمتونه درلودلو نو بیا به پر ځای دا قیمت لیکل شوی وي n مربع منفي 15 مربع په دې ډول به لیکل شوی وي. څلور اویایم سوال ته دقت وکړئ. مربع مساحت غوښتلی ده، د یوې ځولې اوږدوالی راکړی ده. مربع د هغې هندسي شکل څخه عبارت ده چې واړه ځولې یو له بل سره مساوي وي. یعنې که په دې ډول یو هندسي شکل ولرو، د دې هندسي شکل واړه ځولې یو له بل سره مساوي وي نو دې شکل ته ویل کېږي د مربع. که چیرې وغواړو مساحت پیدا کړو، ځولې که چیرې په A سره وښیو A ضرب A مساوي کېږي له A مربع سره، یعنې مساحت د مربع له A مربع فرمول څخه په لاس راځي. موږ ته یې د یوې ځولې قیمت راکړی ده مساوي له 2G منفي 4 سره ده. دا په دې معنا چې دویمه ځولې هم مساوي له 2G منفي 4 سره ده، دریمه ځولې هم له 2G منفي 4 سره ده او څلورمه ځولې هم مساوي له 2G منفي 4 سره ده. نو که چیرې مساحت وغواړو A مربع څخه لاسته راځي نو مساحت په دې ډول پیدا کولی شو. دقت وکړئ، مساحت د مربع مساوي ده له A مربع سره. A مربع یعنی 2G منفي 4 یا داسې مربع یا داسې هم لیکلی شو چې A ضرب A یعنی 2G منفي 4 ضرب 2G منفي 4. بیا هم د لومړی پولینوم لومړی حد په دویم پولینوم په ټولو حدونو کې، دویم حد د دویم پولینوم په ټولو حدونو کې ضربیږي. 2G ضرب 2G مساوي کېږي له 4G مربع سره.
2 جی منفي 4 مساوي کیږي لمنفي 8 جی سره منفي ضرب مثبت بیا هم منفي کیږي 4 ضرب 2 ل 8 جی سره مساوي کیږي منفي ضرب منفي مثبت کیږي 4 ضرب 4 ل 14 سره مساوي کیږي نو حاصل لیکلای شو 4 جی مربع منفي 8 14 جی مثبت 14 په دې ډول یې ساده کولای شو. که چیرې په چرجوبا کې دا شتون نه درلودلو نو بیا به په دې کې 4 مشترک نیول شوي وي یعنې لیکل شوي وي جی مربع منفي 4 جی مثبت 4 دا به حتما په چرجوبا کې بیا شتون ولري. راځو یو بل سوال مخکې چې د چې کار پې وکړو دا کولی شو مطابقت هم جوړ کړو a مربع منفي 2 ab مثبت b مربع یعنی لیکلی شو g مربع منفي 2 کل مربع د مطابقت هم جوړیږي. تاسې بنظر چرجوبا ته سوال جوړوئ. 15 سوال ته دقت وکړئ. په دې کې د دایرې شعار کړی ده چې مساوي 3 مثبت 2 ده. د دایرې محیط غوښتله ده. دایره له ښای هندسي شکل څخه عبارت ده چې د یوې نقطې څخه مساوي فاصلې ولري یعنې په دې ډول یې رسمولی شو. دقت وکړئ په دې ډول یې رسمولی شو. دې ته ویل هندسي شکل ته ویل کېږي دایره چې د دې واړو نقطو څخه د یوې نقطې ته مساوي فاصلې ولري. دغې نقطې ته ویل کېږي د دایرې مرکزو. که چیرې د دې دایرې د یوې شعاع اوږدوالی راکړل شي فرض کړه د یوې شعاع اوږدوالی راکړ ده r مساوي ده د 3c مثبت 2 سره 3c مثبت 2 سره وغواړو چې د دې دایرې محیط پیدا کړو نو د محیط د پیدا کولو لپاره 2 پای ضرب r قیمت پستای کولای شو یعنی کچیر شعاع راکړل شوی وي محیط یې غوښتلی وي د دایرې محیط کچیر په پی سره واخیو نو پیدا کولای شو 2 پای r پر مول په واسطه باندې 2 پای r 2 ضرب پای r پر مول په واسطه باندې نو لیکلی شو چې محیط د دایرې مساوي ده. محیط د دایرې مساوي کیږي 2 ضرب پای مساوي کیږي پای مساوي کیږي 22 پر و په دې ډول هم قیمت لیکل شو ضرب r د r قیمت راکړل شوی ده 3c ضرب 3c مثبت 2 3c مثبت 2 یوازې ضرب کوي 2 پرې نومه دي 22 پر و ضرب 3c مثبت 2 کوي ضرب 2 کوي نو محیط به د دایرې لاسته درشي. یا په دې ډول که چیرې ضرب کو 2 ضرب 3 لید شپږ سره مساوي کېږي شپږ 2 ضرب 2 مساوي کېږي له 4 سره ضرب 22 پر او یا د دې پر ځای د پای قیمت هم لیکلی شئ یا داسې لیکلی شئ پای ضرب شپږ مثبت 4 یا داسې هم کولی شئ چې شپږ مثبت 4 ضرب 22 پر اوه یې کوي 2 شپږ یعنې مساوي کېږي یا داسې کولی شو چې ضرب کو 2 شپږ ضرب 2 له 12 سره مساوي کېږي یو بکې شپږ ضرب 2 بیا هم مساوي کېږي 12 مثبت 1 مساوي کېږي له 14 سره سی 4 ضرب 2 مثبت لیکو 4 ضرب 2 8 4 ضرب 2 8 تقسیم پر و په دې ډول هم لیکلی شئ یا د دې پر ځای باندې د پای قیمت لیکلی شئ شپږ مثبت 4 ضرب پای یعنې په دې ډول هم ضربولی شئ. شپږویم سوال ته دقت وکړئ. د استوانې حجم یې غوښتلی ده هم د استوانې شعاع راکړې ده او هم ارتفاع راکړې ده نو د دې په حجم پیدا کولو دپاره استوانه هغه هندسي شکل ته ویل کېږي چې د مستطیل له دوران څخه لاسته راځي. فرض کړئ دا مستطیل ده
دې دوران وکوتاو شولو په دې ډول یو شکل که چیرې لاسته راشي دې تاو شوي شکل ته ویل کېږي استوانه. که چیرې غواړو چې حجم پیدا کړو نو د حجم د پیدا کولو لپاره پای آر مربع ضرب اچ رابطه لرو، یعنی حجم د استوانې مساوي کېږي پای ضرب آر مربع پای ضرب آر مربع ضرب اچ. حجم د استوانې پای ضرب آر مربع ضرب اچ د دې په اساس کولی شو حجمي لاسته راوړو، یعنی لیکلی شو دقت وکړئ لیکلی شو وی مساوي ده پای پر خپل حال باندې لیکو ضرب آر مربع د آر قیمت را کرده 15 سانتی متر ده، ارتفاع را کرده 25 سانتی متر ده. د آر پر ځای خپل قیمت اچو 15 مربع ضرب د اچ پر ځای باندې را کړی قیمت لیکو چې مساوي له 25 سره ده. نو مساوي بشي حجم به مساوي شي پای ضرب 15 ضرب 15 یعنی که چیرې 15 مربع ستا کو 25 کېږي ضرب 25 نو مساوي بشي پای په خپل حال باندې 25 ضرب 25 25 ضرب 25 مساوي کېږي 15 ضرب 15 25 2 باقي 2 15 لس لس 2 12 کې 2 15 لس صفر یو باقي 2 2 څلور څلور یو 15 نو مساوي کېږي 15 2 شپږ یعنی 15 سوه شپږ سوه 25 سانتي متر مربع سره مکعب سره په دې ډول حجم لاسته راوړلی شو. انشاءالله مکعب والی شولو په دې باندې زه نه پوه کوئ. آر مربع د دلته که سانتي متر ولیکو دلته که سانتي متر ولیکو دا سانتي متر مربع کېږي 1 سانتي متر دلته شتون لري. که چیرې ضرب کو مکعب سره مساوي کېږي پای ضرب 15 سانتي متر مکعب. که چیرې دا چرجبه کې شتون لرلو نو پای به بیا یا اشاري قیمت چې بدل کړی 3.44 یا 22 پر وته به تبدیل کړی وي. انشاءالله چې د دې سوال په حلولو به تاسو په بشپړ ډول پوه شوي وای. اخرنی سوال د دایرې محیط غوښتل ده د شعاع قیمت یې راکړی ده. دې ته مشابه سوال مو یو حل کړی ده 2 پای آر پر مول پسته دغې په اساس باندې کولی شو د اویایم سوال قیمت هم په لاس باندې راوړو، یعنی تاسو 2 ضرب 2 پر 9 سره ضرب کوي 9 پر 2 ضرب 2 ضرب 2 پر 9 ضرب 9 پر 2 کړئ 9 سره اختصار کوي 2 22 سره صدا کوي ضرب 2 کوي په اسانۍ سره قیمت په لاس باندې درځي. زه به کار درته پکم په دې سوال باندې هم چې مساوي کېږي پی 2 پای آر سره که چیرې 2 په خپل حال باندې ولیکو د پای پر ځای باندې 2 پر 9 ولیکو ضرب آر قیمت ولیکو 9 پر 2 سانتي متر. نو 9 سره 2 سره یوازې 2 باقي پاتې کېږي. په دې ډول قیمت په لاس باندې راوړلی شو. همدغه سوالونه بې نهایته مهم دي په دقیق ډول زده کوئ. انشاءالله ستاسو مشکلات به د دې په زده کړې سره یو څه اندازه راکم شي. د نن ورځې درس په همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په پاک خدای سپارم.